لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على قاسم العلوم والحكم وعلى آله وصحبه سادات العرب والعجم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ہزار ہزار عالم درستا کے ہر آن محبوبہ لگے لگے کڑم شنصیب میں دا ایمان محبوبہ دا کائنات جملہ ذرے کمی روح نکڑی رب پا ہر نفس قسم پر رب تانا قربان محبوبہ ازل نتر ابد ہر دم دا رب دا علم پشمار ویدی تکرار پڑیر تعظیم دا حق بیان محبوبہ درود شریف شوق و محبت صلی اللہ وسلم علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمتا بدوام ملک اللہ صلاة و سلاما علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا خاتم النبیین لیر و قدردانو مشرانو کشرانو در رب لا یزال اور رب بے نیاز لاکھ لاکھ شکر ندی چی منگا تاسوی دوان جہان دا سردار آقای نامدار دخپل امت غمخوار دخپل کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پا امت کے مومنان مسلمانان پیدا کرو الحمدللہ سولان دے میں قرآن عظیم الشان نا مختصرہ لیکن دیر زیادہ مقدس حصہ تلاوت کرا اقبالی و شعر ویلے دے فرمائی دل بمحبوب حجازی بستائم اور زی جہت بیک دیگر پیوستائم اقبال وہی چیز اللہ کریم جل جلالہ صرف یو پیدا کرے دے دا یو زلے دا دونوں جہان دا سردار مبارک دا غلام دا پارا پیدا کرے دے بابا جی مبارک فرمائی پسی نکی چے یو زلے پیدا کرے یو مولا دے دا محمد امین پزلکے ذکر کل جانان یو دے اور چے بیا چاہ دا در غلامی کرے دا اور دا در فقیری کرے دا نو بیا ہمیشہ دا پارا حضور علیہ السلام دا در دا غلامانو اور دا فقیرانو دا مقام دے محبوب علیہ السلام مسجد نبوی شریف کے تشریف فرماؤ صحابہ کرام را غنڈی اور دیتا فرمائی چھ سوک بدا سیوی چھ مالا بدا کعب ابن اشرف یہودی سر روڑی ذکر چھ دے اللہ دا غر رسول تا اذیت و تکلیف رسائی کعب ابن اشرف چھ وہ دا یہودیو او دا بدا مکی مشرکانو تاوی چھ راشے زبدر سر مرست وکم تعاون و وکم مدینہ منورہ بانے حملہ کے او دا حضور خلاف بے دا دشمنانو سر تعاون کو او بیا دا سے گستاخے و بیدبے بے کولی چپاگی بانے محبوب علیہ السلام مبارک تا تکلیف رساو حضرت محمد بن مسلمہ پاسے دا قربان ما سر بدا سو ملگری وی اداکار بزو کما حضور علیہ السلام مبارک دشپے چکر نور صحابہ رخصت شو حضور ددی سر پا مسجد نبوی کی پاتے شو اور محبوب علیہ السلام دیتا کہ سا تدبیرو اور سا قسمہ دیتا دا سفر احتیاطو آگے ورطوخاو اور بیا دشپے پا حصہ کے حضور مبارک و سر پخفل بانے را روان شو حتیٰ چھے جنت البقی شریف رو رسید اور چکل جنت البقی رو رسید محبوب علیہ السلام ورطال تک دعاو کھڑا اور ورطیو فرمیل چھے امدو علا برکت اللہ وعونی ہی زید اللہ داغد رسول پا برکت اور مدد اور ستائنہ باندے اللہ پاک دستا سو مددگار شی دیچ لاڑل مختصر دا چاگے خپل عبرتناک مقام تورسو محبوب علیہ السلام پا دغا شپا باندے دشپے کور تلا نڑا بلکہ دا خپل غلامانو انتظار کو او انتظار باندے سہر وقت را نردیش ہو حضور مبارک و جماعت کے تشریف فرما دیں مسجد نبوی کے
او ناڅاپه د صحابه کرامو د تکبیر اواز چې کله هغوی بقي شریف ته راورسېدل ورته پته وه چې حضور زمونږ انتظار کوي نو هلته نه د تکبیر اواز پورته کړ محبوب علیه الصلاة والسلام مبارک ورله د مسجد نبوي شریف نه د هغې د تکبیر او د نارې جواب ورکړ تیری ہر ادا پہ ہیں جاں فدا اور مجھے ہر ادا نے مزا دیا سن اشنا انداز بو د حضور د تکبیر د حضور د انتظار او د محبوب علیه الصلاة والسلام مبارک د خپلو عاشقانو د استقبال چې زما عاشقان زما په عزت او ناموس باندې د پهردارۍ دپاره تلي دي او اوس به راشي درنګ ساتله او بیا هغوی کامیاب الله کریم جل جلاله را واپس کړه او د هغې ګستاخ سر ورسره دی په لاس کې او د مدینې منورې جانان مبارک د هغې استقبال ته ودرېده معلومه شوه دا خبره بابا جی امیر المجاهدین فنا فی خاتم النبیین قبله بابا جی خادم حسین رضوی رحمت الله تعالی علیه مبارک به فرمایل بیا دعا په دې باندې نه کېږي چې ته بار بار خلک تنګ کې ورته دعا راته کوه دعا راته کوه ته کار داسې وکړه چې په خپله باندې تا دپاره د دعا لاسونه پورته شي کار داسې وکړه چې په خپله باندې ستا دپاره د دعا دپاره د چا شونډې وړقي او ستا د وینا نه بغیر هغه دعا وکړي صحابو د حضور علیه السلام په عزت باندې داسې پهرداري ورکړه د جانان مبارک ته چې څنګه را مخامخ شو حضور مبارک هغه ځای نه آواز وکړه افلحت الوجوه وایي دا داسې مخامخ کمې چهرې او کم مخونه ګورمه حضور فرمایي دا زما هغه عاشقان دي چې زما په عزت باندې پهره ورکړه زما دشمن جهنم رسید کو نو حضور فرمائی افلحت الوجود دا کامیاب و مخون والا را روان دی صحابه دا غي جواب ورکي ووجهک یا رسول الله یا رسول الله زمونږ د چهرو چمک دمک خو ستاسو مبارکو د رخسار د خاطره ده زمونږ د چهرو رڼایي خو ستاسو مبارکو د مخ مبارک د خاطره ده په داسې انداز باندې چې انسان دلته سوچ وکړي چې یو داسې د غیرت کار وشو چې په هغې باندې حضور خوشحاله که او محبوب علیه السلام وفرمایل چې تاسو په کائناتو کې خوش قسمت خلک یې نو معلومیږي دا عزتمندو چې څوک په دین باندې غیرت وکړي د حضور علیه السلام په عزت او ناموس پهردارۍ دپاره په غیرت سره میدان کې ودرېږي د ګستاخانو خلاف د دین د دشمنانو خلاف په نره باندې میدان کې ودرېږي هغې ته محبوب علیه الصلاة والسلام په کائناتو کې د ټولو نه کامیاب خلک ویلي دي او دا صرف یو واقعه نه ده په سرګاو داسې واقعات دي چې په هغې کې حضور علیه الصلاة والسلام مخامخ کتلی دي ټوله دنیا وایي زما مور او پلار د حضور نظار شه زما مور او پلار د حضور نه قربان شه موږ ته به خپل نیا مبارک کې وی بابا جی فخر کشمیر عاشق صادق الحاج محمد امین بابا جی رحمت الله تعالی علیه وی د مبارک براته فرمایل چې زه کله کور ته به لاړم چې هغه ټایم کې کور سلیمان خیلو کې و او زه به سلیمان خیلو کې خپل کور ته لاړم او د خپل مور بیبي سره به میلاو شم نو ما ته به خپلې مور بیبي وی چې بچې ما ته لږ خو هغه نعت خو راته ووایه چې په کوم نعت کې د زه پلار د حضور نه قربان کړي یو هغه نعت راته ووایه چې په کوم نعت کې د زه پلار د حضور نه قربان کړي یو بابا جی مبارک فرمایي وی چې ما به دا نعت شروع کړه چې د زړه سر د سترګو توره در قربان زه سره د پلار او موره در قربان د زړه سر د سترګو توره در قربان او زه سره د پلار او موره در قربان او د وصال په دارو لرې مې مرس کا د غمجن زړګي د کوره در قربان او هم دا ستا ښه خوی مې تا ته وسیله دی زما نشته اسره نوره در قربان او د مولا دپاره لاس راکړه چې پاسم پاتې شوی یم د زوره در قربان د محمد امین غمخور بې له تا نشته ای د خوارو زار غمخوره در قربان ټوله دنیا وایي خدای چې زموږ مور او پلار د حضور نه زار او قربان شه بلکې د حضور شان خو ورع الورا دی د حضور شان خو ډېر لوی دی د حضور د شان خو انسان تصور هم نشي کولی چې په کومه خوره حضور یو ځل خپل قدم مبارک یې ښودلی دی یا پې د حضور سورلي یو ځل یې تېره شوې ده کائنات وایي چې زه زما مور او پلار او دا کل کائنات د هغې درد د هغې خورو نه زار او قربان شه چې په کومې حضور مبارک صرف یو ځل خپل قدم مبارک یې ښودلی دی خو چې چا د حضور علیه الصلاة والسلام د در پهرداري کړې ده
او د حضور علیه السلام مبارک باندې غیرت کړی دی، نو هغه سعد ابن ابي وقاص دی چې د حضور مخې ته ولاړ دی د احد په موقع باندې، او کم دشمنان چې حضور ته را مخامخ کیږي هغه د حضور نه تبی او لرې کوي. محبوب علیه السلام ولا په خپله باندې غشي ورکوي، او چې غشي ورله ورکوي او بیا ورته وایي ساده یعنې زما په دې دشمنانو باندې دا غشي وله، په یو ناشنا جمله ورسره وایي چې کل کائنات د دغې جملې دپاره حیران پاتې شي او د دغې جملې دپاره کل کائنات کم شي، او هغه جمله دا ده چې حضور مبارک ورته فرمایي ارم سعد فداک ابي و امي، ساده ویشتل کوه زما مور او پلار د په تا باندې قربان وي. د حضور علیه السلام مبارک د احد په موقع باندې چې څومره جانثاره صحابو کړي دي، حضور والا کم انعامات ورکړي دي، د هغه انعاماتو چې انسان تذکره کوي نو انسان په دغه وخت کې حیران پاتې شي. ابو دجانه دا د حضور علیه السلام مبارک صحابي دی، د احد په موقع باندې د حضور مخې ته ولاړ دی، غشي د ده په ملا باندې راځي او د حضور باندې ځان راټیټ کړی دی، او په داسې انداز باندې د حضور نه غشي رامنې کوي چې کله صحابه فرمایي د دا خپل ملا داسې راواړلو مونږ ولیده، نو د ملا باندې دا غشي داسې ولاړو لکه دا شکونډ وي، دی دا خپل دا غشي په د خپل وجود باندې رانیخ کي، دقه رنګ د ده په دې وجود باندې دا غشي ښکارېدل، وهو لا يتحرک اجلالا لرسول الله. و حضرت ابو دجانه د خپل ځای نه نه دی ړقېدلی د وجې د ادب او تعظیم د مدینې منورې د جانان مبارک نه، چې چېرته غشي حضور مبارک باندې را نشي په دې انداز باندې چې د حضور دفاع وکړه، نو کریم آقا مبارک ته دا نه وایي چې قربان ما ته دعا وکړه، دا ما دې دپاره وکړل. حضور چې ورته وکتل چې په کوم انداز باندې لګیا دی، حضور په خپله باندې لاسونه پورته کړل او ویې فرمایل اللهم ارض عن ابن خرشه کما انا عنه رادن، یا الله د حضرت ابو دجانه نه راضي شه، خوشحاله شه تېنه او ځکه تېنه خوشحاله شه چې نن یې ستا محبوب علیه السلام مبارک خوشحاله کړی دی. دا عزتمندو څه دي؟ دا د حضور علیه السلام مبارک دا عزت او د ناموس د پهردارۍ شان دی چې الله کریم جل جلاله د حضور دغه در کې چې چام خپل د غیرت مظاهره کړې ده. د دې دوه دریو روایاتو مقصد مې دا و چې زه تاسو ته یو تمهید کېدم چې دین متین کې انسان چې کله میدان ته راوځي نو حضور د دین دپاره نو هغه سره د الله او د هغه د رسول تایید او مدد او نصرت هم شامل حال شي، پوهېږئ دې باندې، او د عمل د محبوب هم دی د خپل محبوب علیه السلام او د خپل رب په دربار کې. که نن هم عالم کفر ته سلاطین اسلام اسلامی بادشاهان چې هغوی له الله ډېر څه ورکړي دي دا ورته نه غودرېږي او د هغې جواب وکړي، نو تاسو یقین وکړئ چې الله به ورله دنیا کې عزت ورکړي او هغه له به الله په آخرت کې عزت ورکړي، او دومره عزت به ورله ورکړي چې د ده په وهم او ګمان کې به هم نه وي، او دا به هم نه وایي چې نه فلانې دشمن خو ډېر زیات مضبوطو نو موږ د هغې مقابله نه شوه کولی. زه تاسو ته په یقین باندې وایم چې رب العزال د فتح د مدد او د نصرت وعده هم کړې ده، الله به فتح او کامیابي هم نصیب کړي. خو که داسې وي چې لکه دا کوم حالت نن دی، تاسو به خبر شوی بیګا د شپې هغه اسرائیل چې هغې یو شان مسلسل لګیا دي په اسلامي ممالکو باندې د خپل ناجایز او ناپاکو عزایمو د تکمیل دپاره او د یو ګریټر اسرائیل د منصوبې دپاره عمل پیره دي. او دا ما تاسو ته ویلي چې دا اقدام صرف فلسطین پورې نه دی، دا نورو اسلامي ملکونو ته دا لاسونه روږدېږي، او یو وخت به داسې راشي چې دوی به ستا د ملک ته هم دغه ناپاک لاسونه راوګد کړي. تاسو یقین وکئ چې د هغې منصوبې د تکمیل دپاره هغوی مسلسل لګیا دي. بیګا هغوی په ایران باندې حمله کړې ده، همدارنګې ورپسې چې کوم دی د دې ستا د ملک پاکستان نمبر دی، او دا ډېر زر دي دا خبرې چې تر څو پورې مسلمان د خواب د غفلت نه رابیدار شوي نه. اسرائیل سره طاقت څومره دی، یا اسرائیل چې کوم دی هغه ملک څومره دی، د هغې افراد څومره دي چې مسلمانان پرې سترګې راوباسي په 15 منټه کې به هغه د نام و نشان به هم ختمي، خو هغوی صرف د مسلمانانو د بې حسۍ نه او د مسلمانانو د بې غیرتۍ نه فایده اوچتوي. او کم چې سلاطین اسلام دي، مسلمانانو د اسلامي حکومت او سلطنت چې کوم بادشاهان دي او د هغې چې کوم واکداران دي، هغه صرف اور صرف په خپلو عیاشو کې او د دین متین نه د لرې کېدو او د حضور علیه السلام مبارک د دین
د همیت او د غیرت د جذبو نه عاري دي که دا جذبه راوځي نو تاسو یقین وکئ دا داسې نه ده دا داسې نه ده چې انسان سره بلکې طاقت الله کریم جل جلاله اسلام له ورکړی دی او اسلام همیشه نه په خپل طاقت باندې ولاړ دی دا د اسباب محتاج نه دی اسباب ضروری دي خو د دې بروسه چې ده دا په اسبابو باندې نه ده که په اسبابو باندې وی نو صرف 315 کسانو به د بې سر و سامانه په حالت کې 1000 مسلح له شکست نه ورکو که په اسبابو باندې وی نو بیا به شپېتو کسانو شپېتو زرو له شکست نه ورکو که صرف په اسبابو باندې وی نو بیا به الله کریم جل جلاله د دې امت هغه لوی فرعون ابو جهل د ماشومانو د لاسه مردارو نه اسلام په خپل طاقت باندې ولاړ دی اسلام په خپل پاور باندې ولاړ دی او دا خو انګریزانو تسلیمه کړې ده د مجاهد اعظم حضرت فضل واحد بابا جی حاجی صاحب تورنګزی لښکر ورسره څومره وسله ورسره څومره وه اسباب ورسره څومره خو د هغې باوجود ټول انګریز سامراج د دې بر صغیر پاک و هند نه تښتولی دی او هغوی په تیښته باندې وتې دي وجه څه وه هغه سره طاقت د حضور علیه السلام د عشق او د وفاو دا خو چرچل په ښکاره باندې لیکلي زموږ توپ هغه کار نه دی کړی لکه د حاجي صاحب تورنګزو د مجاهدینو په لاسو کې ډانګونو چې کم کار کړی دی ولې عزتمندو دې سره اسلامي حمیت او غیرت و بابا جی مبارک صرف په 465 مجاهدینو باندې زیو کشمیر ټوټل فتح کوي د سرینگر په دروازه باندې دستک وایي د دہلی د سرکاري ریډیو نه اعلان کیږي چې سرینگر زموږ د لاس نه وتی دی سره د دې لکونو فوج نه دی نه ورسره غټه اسلحه ده په 37 کې بابا جی مبارک په 100 مجاهدینو باندې د انګریز د ناقي په مقام باندې مکمل پلټون له شکست ورکوي بنیادی وجہ څه ده هغه اسلامي حمیت او غیرت دی چې الله تعالی ورکړي قدردانو بابا جی مبارک چې کله هغه میدان باندې چې راکوزیږي او د انګریز سر ورسره لاس کې دی او پوره 200 انګریزان په یوه ورځ باندې مردار شوي دي او دا مبارک پاک وخت باندې د دې خبرې اعلان کړی دی چې کله په مال سر یریږي چې ایمان لري څوک دا نشته چې ما سره وسله جي نشته موږ سره اسباب نشته او هغې سره اسباب دي اسباب محتاج نه دی اسلام په خپل طاقت باندې ولاړ دی نیکه مبارک فرمایي کله په مال سر یریږي چې ایمان لري څوک کله میدان کې رستو کېږي چې ایمان لري څوک او دشمن د دین لره ورځي لکه زمرې په میدان تیغ او تفنګ نه نستنیږي چې ایمان لري څوک او شمع د دین د محمد رسول الله بلده لکه پتنګ پرې ستی کېږي چې ایمان لري څوک او دا د غیرت وینا سود نه کړي بې غیرتو لره په دې وینا هغه پوهېږي چې ایمان لري څوک او سودا د مال او د سر نن د په میدان د سیالی ډېر په سودا د سر خوښېږي چې ایمان لري څوک او محمد امین په ننګ د دین کفن په سر تړلی ورسره هغه روانېږي چې ایمان لري څوک الله کریم جل جلاله دی زمونږ او ستاسو نه د خپل حبیب علیه صلات وسلام مبارک د دین خدمت د ژوند په هر ساه کې واخلي عالم اسلام ته الله کریم جل جلاله اسلامي حمیت او غیرت ور نصیب کی او دا کوم حالات د بې حسۍ چې جوړ دی رب لا یزال دی اسلامي حکمرانانو ته اسلامي حمیت او غیرت ورکی او د خپل حبیب علیه صلات وسلام په دین باندې د مر مټ دی جذبه دی ورته الله نصیب کی اسرائیل او د هغې همنوا دی رب لا یزال په خپل قهر و غضب تباه و برباد کی او یا الله د فلسطین مجاهدینو ته د فلسطین مظلوم مسلمانانو ته خدای عظیم تر کامیابی نصیب وګرځوه عظیم تر کامیابی ورته نصیب وګرځوه یا الله کریم جل جلاله حاجی آباد شریف په دین باندې قائم او دائم او آباد ولره تصوف سلوک د علم عرفان عظیم دینی او روحانی مرکز وګرځوه کوم حاجیانو صاحبانو چې حج کړی دی خدای حج مقبول نصیب کا او په خیر او په خوشحالۍ سره خپلو کورونو ته صحیح سلامت واپس راوستې کا او یا الله کریم جل جلاله کومې دعاګانې چې امت مسلمه دپاره کړي دي هغه ټولې دعاګانې د هغې په حق کې قبول او منظور کا او پرون زمونږ د ډېر پخواني د باباجي صاحب او بیا د بابا یو زوړ شیخ چې کوم دی د هغې بچې زاید جان صاحب چې دا موږ سره هم ډېر یو د هرې جمعې مقتدي و زمونږ او د تحریک ډېر مخلص کارکنو او د ځای سره ډېره مینه وه وابډې کې نوکر و کار یې کوو بجلي پرې راغلی وه شهید شوی دی دعا ورته وکړه الله کریم جل جلاله کامل او مکمل مغفرت نصیب وګرځوي جنت الفردوس کې اعلی مقامونو مرتبې نصیب کی الله پاک یې والد صاحب ته پسماندګانو ته صبر جمیل اجر عظیم ورکړي او پرون زمونږ یو مخلص کارکن دی د ملا ګور او قاري بخزاده صاحب د هغې والد صاحب وفات شوی دعا ورته وکړه الله کریم جل جلاله مغفرت نصیب کی الله کریم جل جلاله جنت الفردوس کې اعلی مقامونو مرتبې نصیب کی څومره ملګري دوستان چې موږ نه دعاګانې غواړي او بار بار راته درخواستونه کوي خدای تا ته معلوم دي
او تا ته محتاج او مشکلات هم معلوم دي. خدای ټول مشکلات آسان کا. بالخصوص خدای په دې وخت کې د ملک په حالاتو خپل رحم وکړه. ډېر لوی تکلیف دی خدای پاک عوامو ته، ډېر سختۍ کې دي خلک. یا الله کریم جل جلاله د دې صفاکو نه، د دې قاتلانو نه، د دې ظالمانو نه او د دې کرپټو نه خدای نور دا وطن په خپل زمان کې وساته. یا الله د اسلام په غم باندې غمجن او د غریبو په درد باندې دردمندو خلکو لپاره د ملک واګې ورکا. څومره د افسوس خبره ده، بجټ پیش کیږي نو بجټ کې ستا چې کم دی نیمه حصہ د بجټ د خپل رب سره د جنگ دپاره پیش کیږي چې دا به په سود کې ځي دا پیسه. نو داسې ملک کله خوشحالي مومي، کله به سوکالي مومي، کله به دې کې خلک خوشحاله شي، یا به انسان ته سکون ملو شي چې د ملک نیم بجټ د خپل رب سره د جنگ دپاره پیش کوي چې په دې به د سره خدای زه جنگ کوم. جنگ څوک د رب سره کولی شي، په ځان له په خپله باندې سټونه ماتوي. خدای د دې ظالمانو صفاکانو نه مونږ نور وساته. او یا الله د اسلام په غم باندې غمجن او د غریبو په درد باندې دردمندو خلکو له د ملک واګې ورکا. زموږ ټولو نه راضي شه، اخره خاتمه په ایمان کو. صلی الله تعالی